بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاندې او مهم خبرونه. د امر بالمعروف وزارت اړوند په نظامی برخه کې د منکراتو د مخنیوي او د شکایتونو اوریدلو علمي بورډ غړو د پلازمینی کابل د استخباراتو عمومي ریاست اړوند لزینو ریاستونو د سپارښتنو د پلي کېدا په موخه لیدنه وکړه. په دې تړاو د علمي بورډ غړي وایي چې په نظامی ځایونو کې له اصلاحي ناستو سره ډیر اصلاحات راغلي او په دې پار به سپارښتنې دوام ولري. په زابل ولایت کې د امر بالمعروف وزارت اړوند د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست له لوري د محتسبینو د ظرفیت لوړونې، د هغوی د کارونو د ارزونې او په دې برخه کې د هغوی د ستونزو اوریدلو په موخه جوړ شوی 4 ورځنی روزنیز سیمینار پای ته ورسید. د کونړ ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د قبایلو چارو ریاست له مسؤلینو سره په کارونو کې د همغږۍ او په یاد ریاست کې د امر بالمعروف وزارت له لوري د ټاکل شویو قوانینو د پلي کولو په پار اصلاحي ناسته ترسره کړه. د کندهار ولایت د امر بالمعروف محتسبینو له ځایي خلکو سره د خپلمنځي یووالي په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې، د منکراتو د مخنیوي او په دې برخه کې له محتسبینو سره د مرستې په موخه ولسي ناسته ترسره کړه. د هلمند ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت په ولسوالیو کې له ځایي خلکو سره په اصلاحي ناستو کې د دعوت پر مهال د حجاب او په ټولنه کې د امر بالمعروف پر ارزښت خبرې وکړي. د پکتیا ولایت د امر بالمعروف رئیس مولوي سید جمال جمالي د پکتیا پوهنتون د ادبیات او زراعت پوهنځیو له ښوونکو سره په ناسته کې هغوی ته د اسلامي نظام پر اهمیت، خپل مسؤلیت په ښه توګه د ادا کولو او د وظیفوي غفلت څخه د ځان ساتلو او د محصلینو د سالمې روزنې په اړه اصلاحي خبرې وکړي. د امر بالمعروف وزارت اړوند د محتسبینو د اصلاح او روزنې ریاست له لوري د هیواد په زابل، هلمند، ارزګان او کندهار ولایتونو کې د محتسبینو د ظرفیت لوړونې، د کارونو د ارزونې او د وزارت له لوري په دعوتي برخه کې د ټاکل شوی پالیسۍ د اورولو په موخه 4 روزنیز سیمینارونه پیل شوي چې له جملې په زابل او ارزګان ولایتونو کې پای ته رسیدلي او په هلمند او کندهار ولایتونو کې لا هم جریان لري چې 4 ورځې به دوام وکړي. خدای په هر چا مهربان دی، خار بنده دی چې حیران دی، خپل ځان څومره غرور کړي، په خپل خوب ژوند سرګردان دی.